د افغانستان د اسلامي امارت مرکزی وایاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت ریاست الوزرا مرسیال مولا برادر اخوان په دوحه کې د چین د بهرنی چارو له وزیر سره لیدلي. غلی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغه لیدنه کې د افغانستان روان سیاسي او اقتصادي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو باندې خبرې شوې دي. دغه راز د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی هم د چین د بهرنی چارو له وزیر وانګ سره په لیدنه کې په ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیزې سوداګرۍ له افغانستان سره د چین بشري مرستې افغان زده کوونکو ته په چین کې د لوړو زده کړو د زمینې برابرولو او په ټوله کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پر فرصتونو او ننګونو هر اړخیزې خبرې شوې دي. وانګ افغانستان کې د وروستي مثبت تحول هرکلی کړی او ویلي دی چې چین به په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د مشترکو ګټو پر بنسټ کار وکړي او هیڅ کله به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد د افغانستان امنیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته بشپړ درناوی لري. چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم دلته د اسلامي امارت چارواکو سره کتلي دي.